څلسم د زړونو د تصفیه او د زړونو د نقاوت او د طهارت لپاره مهم او ضروری دا ده چې دغلته بعضې اسباب موجود دي چې هغه د زړونو د مرضونو سبب جوړیږي، هغه د زړونو د بیمارۍ سبب جوړیږي، هغه عوامل دي، هغه څه چې د زړونو د امراضو عوامل او اسباب دي. مؤمنه د هغې نه اجتناب وکړه، د هغې نه پرهیز وکړه. کله چې ته د دغې امورو نه پرهیز وکړې او په بل جانب کې ځان کې هغه امور راولې چې د هغې د وجې نه زړه اصلاح کېږي او زړه جوړېږي، زړه به د الله سبحانه وتعالی جوړ کړي. خو دا د دغې زهرونه وساته، دا د هغې ګناهونو نه بچ کړه چې هغه د زړونو د فساد او د زړونو د اضطراب او د ګډوډوالي عامل دی. لکه الجهل، ناپوهي او جهل دی. کله چې انسان کې جهل وي، ناپوهي وي، دا جهل او ناپوهي انسان هر قسم امراض قلبیه او تراکاږي، امراض قلبیه، امراض فکریه، دا انسان کې راځي د جهل د وجې نه. جهل هغه مرض دی چې چا کې جهل راغی او ناپوهي پکې راغله، داسې کندې ته دا جهل غورځوي چې ده ته پته هم نشته چې زه د کندې په لوري باندې روان یم، چې دا پکې هلاکېږي او دا پکې تباه کېږي. د جهل او د ناپوهۍ علاج په علم باندې وکړه، علم د کتاب او د سنت ترلاسه کړه. دې سره به د الله رب العالمین په دې زړه کې یو حیات راولي، الله عز وجل به دې زړه کې یو ژوند راولي، دې ته به الله یو استقامت ورنصیب کړي. والاجتناب عن الفتن، د فتنو نه ځان ساتل، ځکه دا فتنې دا د انسان د زړه ټکوي او دا په دې زړه باندې بار بار پیش کېږي چې دا د استقامت نه وباسي. فتنه هر هغې څه ته ویل کېږي؟ كل ما يصدك ويضلك عن الله سبحانه وتعالى، هر هغه څیز چې تا د الله عز وجل نه اړوي، هغه څیز چې تا د الله رب العالمین نه بندوي او د الله رب العالمین نه د لرې باسي. فتنې نه اجتناب وکړه، دې نه ځان وساته. الشبهات، د شبهاتو نه ځان وساته. شبهات چې کله د انسان د زړه ته بعضې شبهې او وسوسې، شکوک او شبهات راځي، دا د انسان د زړه استقامت خرابوي، هغه ضایع کوي، هغه بربادوي. کله چې شبهات درتلل بس تعوذ بالله سبحانه وتعالى کوه او چپ طرف ته لاړې تو که دغې شبهاتو ته د پای ټکې کېدوه. د دغې شبهاتو او د دغې وسوسو د ازالې دپاره د علماو سره کښېنه تر څو دغه شکوک او شبهات دې ختم شي. د زړونو اصلاح به الله رب العالمین درله درکړي. المعاصي والذنوب، ګناهونه د الله رب العالمین نافرمانۍ دا زړونه خرابوي. قتاده رحمه الله فرمایلی دي، وی الله سبحانه وتعالی ملائک داسې یو مخلوق پیدا کړی دی چې هغه ټول عقل دی، عقل ټول هوښیارتۍ ده او ټول علم دی، د هغې سره شهوات نشته دی. الله سبحانه وتعالی بهائم داسې مخلوق پیدا کړی دی چې هغه عقل نه لري، شهواتو پسې روان دي، شهوات ورسره دي، عقل نه لري. او الله رب العالمین انسان داسې مخلوق پیدا کړی دی چې عمر پکې عقل اچولی دی، عمر ته الله رب العالمین شهوت ورکړی دی. وایي هغه انسان چې د هغې عقل د هغې په شهوت باندې غالبه شي، وایي دا د ملایکو په څیر باندې دی. الله عز وجل به د هغوی صحبت او د هغوی یو ځایوالی ورنصیب کړي. او کوم انسان چې د هغه شهوات د هغه په عقل باندې غالبه شي، وایي دا د بهائمو په شانته دی. نن انسانان ډېر د بهائمو او د څاروو په شان ګرځېدلي دي. وجه دا ده چې شهوات په عقل باندې غالبه شوي دي. ای مؤمنه، خپل شهوات په عقل باندې مه غالبه کوه، بلکې شهوات دې ضعیفه وي، دا دې کمزوري وي. په معاصي او ګناهونو پسې مه ور روانېږه، په شهواتو پسې مه ور روانېږه، بلکې د عقل او د علم لاره تعقیب کا. الغفلة عن ذکر الله، د الله د ذکر نه مه غافله کېږه. کله چې انسان د الله د ذکر نه غافل شي، د دې د وجې نه په د زړه کې مرضونه راځي، د دې د وجې نه دا زړه خرابېږي او دا فاسدېږي. الرفقة السیئه، ناکاره غلط دوستان پرېږدوه، د غلطو دوستانو د وجې نه انسان ګمراه کېږي، بېلارې کېږي، زړې خرابېږي، د زړه د اصلاح نه بنده محرومه کېږي. ډېر ځوانان چې اصلاح شوي دي ورونو، د نیکانو دوستانو د وجې نه اصلاح شوي دي، ولې ډېر چې ګمراه شوي دي او ډېر چې بېلارې شوي دي، دا د غلطو دوستانو د وجې نه ګمراه شوي دي. اکل الحرام كالربا والرشوه وغيرهما، د حرامو نه ځان وساته، ځکه دا د زړونو مرضونه دي. کاغه سودونه دي، کاغه رشوت دی، کاغه ظلم دی، کاغه غصب دی. مؤمن مسلمان باید حرام خور نه وي. اطلاق البصر فيما حرم الله، هغه چې الله حرام کړي دي په هغې کې نظر مه استعمالوه، نظر دې کنټرول که. ای مؤمنه، د هغې څه نه چې الله رب العالمین هغې ته ستا نظر حرام او ممنوع ګرځولی دی. الغیبه والنمیمه، چغلخورۍ نه ځان وساته، د غیبت نه ځان وساته، ځکه غیبت او چغلخوري هغه امور دي چې دا د انسان
زړه فاسد دی د انسان زړه بیماری او د ټولو مرضونو مسکن د زړه جوړوي. اوسه پورې موږ روژه نیولې وه ای زما ورونو، هغه روژه وه د مشروباتو نه، هغه روژه وه د مطعوماتو نه، هغه روژه وه د حلالې بیبي نه او د حلالو شهواتو نه. اوس به موږ او تاسې روژه د جوارحو نیسو، روژه او صوم د جوارحو د اعضاو شروع کېږي. باید زموږ او ستاسې اعضا روژه شي، غوږونه باید روژه کړو ای زما ورونو، خوله باید روژه کړو، سترګې روژه کړو، لاسونه او خپې روژه کړو. ولو که په خوله باندې به موږ او تاسې طعامونه استعمالو، څښاکونه به استعمالو، حلال شهوات اخیستلی شو، هغه روژه خو ختمه شوله. لیکن د جوارحو روژه باید موږ او تاسې تر کاله پورې ونیسو او زموږ جوارح او زموږ اندامونه د غیبتونو او د بهتانونو او د چغلخورۍ نه بند شي. دې سره یو زموږ روژه خرابېږي، دویم زموږ د زړونو د خرابتیا ذریعه او سبب جوړیږي. الانشغال بالدنیا، د دنیا باندې ځان ډېر مشغوله کوه، په دنیا کې 40 غنټې مصرفه کوه. دنیا زموږ ضرورت دی، دا زموږ حاجت دی، خو دې ته دومره وخت ورکه دومره چې ستا حاجت او ضرورت دی. د دې نه اضافي وخت د الله عبادت ته ورکه، د الله طاعت ته ورکه، ذکر ته ورکه، الله رب العالمین دعاګانو له ورکه. کله چې انسان په دنیا کې مشغول شي د زړونو ته مرضونه لار پیدا کوي او قسم امراضو کې به دا واقع کېږي. مؤمن مسلمان باید د هوا او د خواهشاتو د تابعدارۍ نه اجتناب وکړي. کله چې د خواهشاتو تابعداري موجوده شي په انسان کې راشي، د زړه به ناروغه کېږي. دا اسباب د دې نه اجتناب وکړه، د دې نه ځان وساته، انشاءالله زړه به د الله سبحانه وتعالی روغ کړي. الله عز وجل به د زړه سلامتیا او د هغه اصلاح در نصیب کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې د روغ زړونو والا وګرځوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسې د سلیم قلب والا وګرځوي. الله عز وجل دې زموږ او تاسې د زړونو د نفسونو تزکیه موږ او تاسې ته را نصیب کړي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.